السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحال او کامیاب لره. دوستانو، د رجب د میاشتې د اول جمعرات یوه ډیره بهترینه ناشنا وظیفه در سره شریکه کوم. د استغفار یوه ډیره بهترینه وظیفه ده، یو ډیر مجرب عمل ده. د دې ورد وکئ، دا به تاسو ته 3 ګټې 3 فایدې در ورسوي. د دې وظیفې په برکت سره به تاسو د درو شانو خاوندان سئ. اولین به الله پاک جل جلاله تاسو ته رزق به انتها مال او دولت درکړي. که هر څومره غریب یې، مسکین یې او قرضدار یې، دا د قرضداري سیده دا یو ډیر بهترین علاج ده. د استغفار وظیفه، د استغفار په برکت سره الله پاک جل جلاله ستا له کور، ستا له نسل څخه، ستا له اولاد څخه دغه مسکنت، فقر دا ټول ختموي. او الله پاک جل جلاله د دې په برکت سره د مالداره کوي، له قرضداریو له دې ټولو څخه د خلاصوي. یوازینی علاج سیده، بهترین علاج سیده د فقر لپاره، د مسکنت لپاره، هغه هم دغه استغفار ده. که د سړي یقین پر دې باندې راسي او د دې په حقیقت باندې خبر سي چې په دې کې الله پاک جل جلاله داسې قدرت یکی ده چې انسان یې ووایي د فقر او د غریبۍ لپاره، د فقر او غریبی ټول الله پاک جل جلاله ختموي او الله تعالی جل جلاله یا مالدار کوي. دا خبره یاد ساتئ. ګوري الله پاک جل جلاله لمو او تاسو سره د رزق وعده کړی ده. الله پاک جل جلاله خپل بندگانو ته رزق ورکوي، هغه که مسلم وي که غیر مسلم وي، ټولو ته ورکوي. خدا بیا پر مونږ او تاسو لازمه ده چې همت وکړو، حرکت به مونږ او تاسو کوو. قرار به نه ورته کینو پر کور باندې چې ماته به له اسمان څخه راځي. نو حرکت یې دا ده چې ته استغفار وایه. د دې په برکت سره الله پاک جل جلاله درکوي، ځکه چې د دې په برکت سره به ته الله ته محبوب سي، الله ته به ګران سي. څوک چې الله ته ګران سي، بیا له الله څه وغواړي الله یې ورکوي. اولین دا استغفار د رزق لپاره ډیر بهترین عمل ده. دوهم، فاستغفار سره به الله پاک جل جلاله ستا د زړه هغه خفګان، ستا د زړه هغه بېقراري چې سکون نه لري، هغه به الله پاک جل جلاله ختم کړي. یعنې دا معنا فساده الفاظو سره چې د استغفار په برکت سره، په ډیر ویلو سره، د استغفار په وظیفې سره الله پاک جل جلاله ستا و زړه ته خوشحالي پیدا کوي. یعنې خوشحاله به، پریشانۍ به نه وي. تا له زړه څخه به پریشانیانې ختمې وي، ستا له کور څخه به پریشانیانې ختمې وي، ستاسو له قبیلې له علاقې څخه به پریشاني الله پاک جل جلاله ختم کړي او یو خوشحاله زندگی به الله پاک جل جلاله در نصیب کړي. دریم، استغفار باندې الله پاک جل جلاله د انسان ته د ګناهونو معافي کوي. تر ټولو خوندور خبر چې ده هغه دا ده زیری چې انسان استغفار ډیر وایي، الله پاک جل جلاله تر هغو تیرو ګناهو ورتیریږي. کله چې الله پاک جل جلاله انسان ته تر ګناه ورتیر سو، نو یا عفو ورته وکړه. نو چې عفو ورته وکړي، بیا د انسان زړه صفا سي. کله چې د انسان زړه صفا سي، نو بیا چې دی دعا وکړي، د صفا زړه والا د دیندار انسان دعا الله پاک جل جلاله ډیره زر قبلوي. بیا چې دی په دعا کې څه وغواړي، الله پاک جل جلاله الله یې ورکوي. خو چې جایز وي، پر ناروا باندې نه. پر ناروا باندې قدرت الله نه درکوي، پر جایز عمل باندې، پر جایز حاجت باندې الله پاک جل جلاله تا ته قدرت درکوي. نو محترمینو، د رجب میاشت ډیره د برکت میاشت ده. ما تاسو ته مخکې مو ویل، او بیا خاص کر د جمعرات په ورځ چې دا وظیفه وکړئ. او دا د جمعرات ورځ خو ډیره مبارکه ورځ تر دې نورو ورځو، او که د جمعې په ورځ وکړئ هم صحیح ده. د جمعې ورځ بیا تر جمعرات ورځ مبارکه ده بالنسبت و دا نورو ورځو ته چې واخې. بیا د رجب میاشت، د رجب په میاشت کې بیا ډیر ثوابونه الله پاک جل جلاله درکوي. یو عمل په 2 چنده ده او دعاګانې هم زر پکې قبلیږي. او الله تعالی و انسانانو ته و خپل بندگانو ته هغه چې ډیر اذکار کوي، هغه چې د الله پاک جل جلاله د قرآن کریم تلاوت کوي، هغو ته عفو هم کوي.
نو راځي محترمینو د استغفار وظیفه در سره شریک کوم د جمعرات د ورځې دغه وظیفه به وکړئ دا وظیفه بل د درو مشکلات تاسو خلاص کی مثلا چې پریشانیاں وی لوغو څخه به خلاص کی او احتیاج وی د رزق بندش وی د کاروبار لدی څخه بدیم خلاص کی مثلا کاروبار به سمسی او پیسې او رزق مال او دولت به الله درکي او هغه د ګناهونو معافي او ملافات جل جلاله درته وکي نو محترمینو دا وظیفه د خطر د مخکله نور ملګرو سره هم ضرور شریک کی ترڅو ټول په دې کې په ګډه باندې سره شریکان سو او موږ تاسو ته الله پاک جل جلاله پر دې باندې ثواب راکړي محترمینو هغه وظیفه د جمعرات په ورځ باندې سترغه وخت پورې ستاسو بیا مخستن کیږي بدیږي یا د جمعې په ورځ باندې ل سهار نیولې بیا ترغه وخت پورې سمخستن تاسو بدیږي په دې دوران کې که تاسو هر وخت فارغ اسواس تقریبا په داسې ځای کې ورته کینئ چې که مسجد وي که کور وي له هر لمانځه بعد مثلا تاسو وخت درلودی دغه استغفار 480 واره ووایاست 480 واره تر دې مکم وایاست مزیات مثلا دارنګ به وایاست بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما درې واره وای تاسو 480 واره وایاست په سر او فای کې درې واره درود شریف ضرور وایاست لغه نه بعد فرزان باندې جوف کی لهغه نه بعد د رزق په باب باندې هم دعا وکي د زړه د سکون لپاره د پریشانی د ختمولو لپاره هم دعا وکي او د ګناهونو د مغفرت لپاره هم دعا وکي ما تاسو ټول د درو سره لپاره ده خو بل اسانه عمل دام درخم کې دا شی وکي دا خو بیا ډیره خوندوره ده مثلا چې ګرځي یا بازار ته ځي یا په کور کې مثلا داسې په مجلس کې چې هر وخت تاسو له خبرو مثلا فارغ وخت درلودی نو داسې واسي مثلا په دې دوران کې تاسو څه نه وایي استغفار وایاست دا د ځان یو عادت وګرځوي د استغفار ورد اخر ته به تاسو سره مختص نه بیا په خوند او په شوق سره وایاست چې څومره ډیر استغفار وایي هغومره به د کار الله پاک جل جلاله در برابر وي هغومره به الله پاک جل جلاله د زړه خوشحالي در نصیب کوي سکون او پریشانی به ختمیږي هغومره به الله پاک جل جلاله د ګناهونو معافي درته کوي نو محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه سوي له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته